نوم دې څه شی دی؟ بسم الله. پلار نوم دې څه شی دی؟ بسم الله. د کوم ځای یې؟ د سپین بولدک بیش کاله. ښه دغه دا پیسې تا ته څنګه سړي درکړې؟ دا د نجیب نامه هلک دی، ما ته پیسې راکړلې، زه یې تاله نفر راستوم، دا پیسې یې ورکړه، نو 15 لکه روپۍ ور ورکړه، لا نور ډالر چې دي هغه زه درځم بیا زه اخلم. ته په دا موضوع خبر وې چې تا د غلا کړي دي؟ زه په دا ساعت کې نه وم خبر چې د غلا کړي دي، چې کومه ورځ در ماله راولې ما ته دا یې کېښولې وه، زه سهار تاله سړی در راستوم، سهار سې ټلیفونونه هم بند شولو، بیا 3-4 ورځې بعد کابل سره پر یوې نمبر باندې ما ټلیفون راغلی و، زه په کابل کې یم، دغه دې څو ورځې بعد دا وروسته په خبر شوې چې غلا کړې ده؟ د هغه وروسته بیا په خبر شوم چې غلا کړې وه. حاجي صاحب تا ته خپلې پیسې ورسېدلې؟ و بسم الله الرحمن الرحیم، ما ته خپلې پیسې ورسېدې. دا زما سره نجیب الله نامې منشي و، هغه د جمعې په شپه ده دا زموږ کوم مشتریان یا ګراکان چې ورته وایي د هغه څه یې ټولې کړې وې، د پنجشنبې په مازدیګر یې ټلیفونونه بند کړه. دا پیسې چې دی همسایه دی، دی ورسره شریک و، دوی ته یې ایښي دي، ټول امنیتي ارګانونو کشفي په دې خبر دي چې دوی او هغو 24 ساعته نن 14مه د رابطې سره کولې. دغه پیسې د دوی سره پرتې وې، دی نن 2مه د پاکستان ته تللی و. دا خوا چې راغلی امنیتي ځواکونو ته ما د دوی عکسونه ورکړي ول، د دوی موقعیت کور مې ګډوډ پر 4 بجې د امنیتي ځواکونو ونیوی، دلته یې راوستی، دوی اقرار وکړي، کور یې د پیسې ایښی، هغه سړي د دوی سره په رابطه کې دی. کوم ځای کې ونیوی دا سړی؟ دا د لې د سپین بولدک ولسوالۍ د شپږمې حوزې په ساحه کې دی ونیوی. اوس تا ته څو پیسې ورسېدلې؟ تقریبا دا 4 کلدارې 40 لکه 50,000 کلدارې راته ورسېدې، په دې کې تقریبا 15 لک کلدارې دي، خرد بوټ کړی دي، کمبود یې کړی دی. ډالر چې دی 15,320 ډالر دي، هغه مکمله موږ ته ورسېده. موږ په دې کې د امنیتي ځواکونو او د امارت اسلامي ډېر قربانۍ وایي چې زموږ سره شپه ورځ یې وکړه، او دوی یې په ډېره کمه موده کې ونیوله او موږ ته یې خپل شی تسلیم کړ.